دویمه خبره چې شراب اهل النار د جهنمینو سکاک بچي جهنمینو په جهنم کې چی شي اسکی دام په قران کې ذکر دي اولنې قسم اوبه چې جهنمین په جهنم کې اسکی هغه ته حمیم ویل شوی دی په قران کې چې ګرمي وبدي دا به د جهنمین اسکی الله قران کې وایي چې فشاربون علیه من الحمیم دا جهنمین به د زقوم او د ضریع او د غسلین د پاسه به ګرمي وبسکی حمیم بسکی حمیم سره کوم وبدي حمیم دسی وبدي چې چیرته انسان وسکی د انسان دا خلمش کوي او د انسان دا ګډم شکی به چې کله وتیریږي دسی وبدي ابن زید رحمه الله وی دا حمیم څه ته ویل کیږي وی جهنمین چې کله وجاړي او د سترګو نه دا کمی وخت لاړی شي وی دا به یو ځای ته راټولی شي یو ډنګ به ترې جوړ شي او هغه به وخوټ کېږي او د هغې نه پس مې دا جهنمین به داسې اوبه دي په دې جهنم کې چې دا به جهنمین څکي چې دې ته حمیم ویلی کېږي عکرمه رحمه الله د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه نقل کړی دی وی دا حمیم څه ته ویلی کېږي عبدالله بن عباس وی حمیم هغه ګرم اوبو ته ویلی کېږي چې د هغې د ګرمایش د پاسه نور ګرمایش په هغې باندې نه خېږي وی حمیم داسې اوبو ته ویلی کېږي چې ګرمې اوبه به نو یو قسم سکانک د جهنمینو په جهنم کې هغه ته حمیم ویل شوی دی په قران کې چې جهنمین به حمیم ګرمي وبسکی